د کابل ښار یو شمېر د غالیو پلورونکي وایي چې په دې وروستیو کې د غالیو د خرڅلاو بازار کمرنګه شوی دی. د غالیو پلورونکي وایي چې اوس مهال خلک د کمې بیې فرشونه خوښوي او له بهر نه وارد شوي په ماشین جوړې شوې غالۍ د خرڅلاو ښه بازار نه لري. په دې وروستیو کې هغه قالین خوښوي چې هغه قیمت ارزانه وي او کیفیت یې ټیټ وي، او که غواړي چې کیفیت یې لوړ وي خو نو هغه قیمت به یې نجیږي، نو دغه خلک دا شیان خوښوي. اوسنۍ شرایطو کې زموږ کاروبار لږ ذره سلو سوی ده نسبتا سابقه پورې. موږ دوه رقمه کیفیت راوړو، ترکي کې یو نخي دی یو ګازي، او موکیت مختلفه دي، هم د مترانه نخي موکیت هم لرو، 4 متره بر لري، 3 متره بر لري، او موکیت د فرش لاندې هم شته ده، ګلداره موکیت هم شته ده، مختلفو قیمتو کې دي موږ سره. دا چې د افغانستان غالۍ نړیوال شهرت او لوړ کیفیت لري، نو دغه غالۍ ډېرې بهرنیو هیوادونو ته صادریږي چې د هیواد په اقتصادي پرمختګ کې ښه رول لوبولی. د افغانستان ښې قالینې دي، دستباف دي، نسبتا د ترکي قالینې خو ماشیني دي، بهترینې قالینې وطني قالینې دي. یو خو زمونږ د خلکو وسه ورته نه کېږي، هغه ډېرې جګې تمامېږي. مثال ابریشمي قالینه ښه قالینه یو جوړ په ډالرو خرڅېږي، 1000 ډالره، 1200 ډالره. نو ترکي هماغه قالینه ترکي چې موږ راوړو دلته په 18,000 19,000 روپۍ کېږي. زموږ یو د حکومت د اسلامي امارت نه دا یو خواهش ده چې خلکو ته کار مساعد کې د کار زمینه. د کابل ښار دغه غالیو پلورونکي له حکومت نه غواړي چې په هیواد کې د تولیدي فابریکې جوړې کړي او خلکو ته د کاري فرصتونه رامنځته کړي.